د عادیات مبارکه سوره چې د قران عظیم شان سلمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 11 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود قسم دی د غازیانو پر هو آسونو چې په پرشهار زغلی بیا په خپل سمونو سره سپرغیالو زوی بیا د سباون په څرک کې ارغلا چوي بیا په دې وخت کې د دوړو ګردونو بړبړکی جوړوي بیا په همدې حالت کې د دښمن کومي غونډې ته ځان نه باسي حقیقت دا دی چې انسان د خپل پروردگار ډیر ناشکر دی وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ او بشکه هغه په خپل په دې شاهد دی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ او بشکه هغه د مال او شتمنۍ په مینه کې په ناوړه توګه اخته دی أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ نو آیا هغه په هغه وخت نه پوهیږي چې کله په قبرونو کې چې څه خاک دی هغه راوېستل شي او په سینو کې چې څه پټ دي د هغو پر راوېستلو به د هغو پلټنه څېړنه وشي عمر د هغو پروردگار به په هغه ورځ د هغو لکړو څخه خبر وي